د اکسفورد ډکشنري یو بل جلد ګورو، په هغه کې بیا لیکلي دي چې بنسټپاله هغه څوک دی چې په ډېر ټینګار سره د هر مذهب چې وي بنسټیزې خبرې د اسلام دا الفاظ په خاص ډول اسلام یا په ځانګړي ډول اسلام ورسره یو ځای سوي دي په یوه بله ګڼه کې د اکسفورد ډکشنري. چې کله هم تاسو دغه توري بنسټپاله اورئ نو یو دم به ستاسو ذهن ته راسي مسلمان، او ستاسو ذهن ته به راسي چې مسلمانان ټوله بنسټپاله دي، مسلمانان ټوله بنسټپاله دي. زه وجې رسنیو ته دا وایم، زه شدت پسنده یم، زه شدت خوښونکی یم، زه په شدت سره مهربان یم، زه په شدت سره مینه ناک یم، په شدت سره رحم کوونکی یم، او په شدت سره ایماندار یم. زه شدت خوښونکی یم، زه بې حده ایماندار یم، زه بې حده سخي یم، زه بې حده مینه ناک یم، بې حده حق خوښونکی یم. زه دا پوښتنه کوم چې یو انسان به هم ما ته دا ثابته کړي چې بې حده ایمانداري غلط کار دی؟ دا په قرآن مجید کې لیکلي دي. موږ د نیم ایمان خاوندان کېدای نسو، موږ باید پوره ایمان ولرو. موږ د خپلې فایدې دپاره ایمان نسو کاروی. که چیرې زموږ فایده وه نو ایماندار یو، کوم فایده نه وه نو بې ایمانه یو. په قرآن شریف کې لیکلي دي چې تاسو باید پوره د ایمان خاوندان واوسئ. نو په دغه خاطر زه وایم چې زه شدت خوښونکی یم، زه یم شدت خوښونکی، خو مګر هغه شدت خوښوم چې انسانان وسمې لارې ته بیایي، چې د انسانیت لپاره رحمت دی نه زحمت. اکثر ځایونه موږ وینو چې مسلمانان بیریږي او وایي چې موږ بنسټپاله نه یو. زه بنیاد پرسته نه یم، زه شدت خوښونکی نه یم، دوی وبیریږي. زه دا وایم چې بعضې سرچپه واړوئ، بعضې پر دا بله خوا واړوئ، تر څو پورې به تاسې بیریږئ. او په ټوله دنیا کې زه هر وخت دغه وایم چې زه بنسټپاله یم، زه شدت خوښونکی یم، او تر څو پورې چې تاسې بنسټپاله نسئ تر هغو تاسو یو ښه مسلمان کېدلی نسئ. که ټوله انسانان په نړۍ کې بنسټپاله سي نو انشاءالله تعالی په دنیا کې به امن راشي. چې کله رسنۍ وایي چې اسلام د انسانیت لپاره زحمت دی، په داسې حال کې چې که تاسو سمه څېړنه وکړئ او د اسلام په تعلیماتو په ښه توګه عمل وکړئ نو اسلام د انسانیت لپاره رحمت دی. دا چې نن سبا رسنۍ وایي چې دغه بنسټپاله خلک مشکلات جوړوي او د انسانیت لپاره ستونزې پیښې کړي دي، په داسې حال کې چې که هر مسلمان بنیاد پرست یا بنسټپاله سي نو د انسانیت ټوله مشکلات به ورسره حل شي. که هر انسان یو شدت پسنده مسلمان سي، شدت خوښونکی مسلمان سي هر انسان، نو انشاءالله په نړۍ کې به صرف امن او سلامتی وي. رسنۍ وایي چې مسلمانان ترهګر دي، مسلمانان بیره خورونکي دي. زه دا وایم چې هر مسلمان باید ترهګر وي، هر مسلمان باید چې ترهګر وي. د ترهګر معنا څه شي ده؟ ترهګر معنا که چیرې یو انسان د بل انسان په زړه کې بیره پیدا کړي نو هغه ته ویل کېږي ترهګر. د بیلګې په ډول چې کله هم یو غل پولیس وویني نو د هغه په زړه کې بیره پیدا شي، نو د هغه غله دپاره پولیس ترهګر دي. په همدغه طریقه سره چې هر غل مسلمانان ویني نو د هغه په زړه کې باید بیره پیدا شي. که چیرې کم سړی زنا کوي او مسلمان ویني نو د هغه په زړه کې باید بیره پیدا شي. که هر ځای انسان غلط کار کوي او مسلمان وویني نو د هغه په زړه کې باید بیره ولویږي. په داسې مسایلو کې، په داسې حالاتو کې پر هر مسلمان دا فرض ده چې هغه ترهګر سي. د قرآن شریف آیات دی، سورت انفال سورت نمبر 8 آیات نمبر 8. داسې خلک چې په ټولنه کې خلاف عمل کوي، د انسانیت پر خلاف دي، د هغو خلکو په زړونو کې بیره پیدا کوي. زه پوهېږم
چې په عام ډول سره ترهګر و هغه چاته وایي چې د یو بېګناه انسان په زړه کې بیره پیدا کوي. په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې هیڅ یو مسلمان د هیڅ یو بېګناه په زړه کې بیره نشي ور اچولی، یوازې د هغو خلکو په زړه کې چې د انسانیت خلاف دي. د بیلګې په ډول غل، یو زناکاره سړی، د داسې خلکو په زړو کې باید بیره پیدا کړل شي. او ډېری وختونه موږ داسې وینو چې د یو کار دپاره 2 لقبونه ورکول کېږي. هغه سړی، هغه یې کار یې، مګر 2 لقبه یې. د بیلګې په ډول هندوستان ته د ازادۍ تر ورکړې د مخه تقریبا 80 کاله تر مخه انګریزانو په دې ملک کې حکومت کوي. ډېری هندوستانیان د دې هېواد د خپلواکۍ دپاره جنګېدله، و دې خلکو ته به د انګریزانو حکومت ویله چې دا ترهګر دي، دا تروریستان دي. خو لاکن موږ عام هندوستانیانو هغه خلکو ته ویله قهرمانان، اتلان. هغه کسان، هغه کار، مګر 2 مختلفې ټاپې، 2 لقبونه. که چیرې موږ د انګریز حکومت د نظر پلوي وکړو او دا ومنو چې انګریزانو حق درلودی پر هندوستان د حکومت کولو، نو موږ به بیا دا منو چې هغه خلک ترهګر و. او که چیرې موږ د عام هندوستانیانو د نظر سره موافق یو او په دې باور یو چې انګریزان و هندوستان ته د تجارت لپاره راغلي و، هغوی پر موږ باندې د حکومت کولو هیڅ حق نه درلودی، نو موږ بیا دا وایو چې هغه کسان قهرمانان و، د ازادۍ جنګیالي و. په همدې خاطر د هرې ټاپې د وهلو تر مخه موږ باید دا څېړنه وکړو چې په کومه وجه هغه انسان مبارزه کوي یا جنګیږي. او نن په هغه خبري ناسته کې د حیدرآباد رسنیو زما څه دا پوښتنه کول چې دا مسلمانان هر وخت ترهګر ولیدي. نو ما په هغوی ته وویل چې د برټانیې حکومت، انګریز حکومت 80 کاله تر مخه و بګت سنګ ته ترهګر ویل. هغه ویل و ورته ویلې، ما ورته ویل ته منې؟ ویل یا زه خو نه منم. نو ما ورته ویل چې زه هم دا نه منم چې بګت سنګ ترهګر و، زه هم دا نه منم چې بګت سنګ تروریست و. نو ما د هغه څخه پوښتنه وکړله چې هغه وخت انګریزانو ویله چې بګت سنګ تروریست دی، تاسو نه منله. نو نن چې انګریزان وایي چې مسلمانان تروریستان دي، تاسو یې ولې ورسره منئ؟ نو هغه خبریال وخندله. نو ما هغه ته وویل چې د هندوستان په حالاتو ته خبر یې، خو د مسلمانانو په حالاتو نه یې خبر. ته په دې نه پوهېږې چې د لویدیځې رسنۍ، امریکایي مطبوعات، برطانوي مطبوعات چې مسلمانانو ته تروریستان وایي، ته د هغه په شالید یا د هغه په پس منظر نه یې خبر، ته د مسلمانانو په حالات نه یې خبر. او تاسو به دا ډول مثالونه د نړۍ په تاریخ کې په څو واره ووینئ. د مثال په ډول په 19مه پیړۍ کې، په 19مه صدۍ کې، په 1815 کال کې امریکا تر تسلط لاندې وه. انګریزانو پر امریکا باندې حکومت کوي. ډېر امریکایان د خپل هیواد د ازادۍ دپاره جنګېدله، او برطانوي حکومت و امریکایانو ته ترهګر ویله. او تر ټولو لومړنۍ درجه ترهګر په هغه وخت کې د برطانیا و حکومت ته په هغه وخت کې و جورج واشنګټن. داغه د لومړۍ درجې ترهګر چې د انګریزانو حکومت به بلې، یو څو کاله وروسته د هغه شخص څخه څه شي جوړ شو؟ د امریکا ولسمشر. تاسو پوهېږئ د لومړۍ درجې ترهګر د امریکا ولسمشر شو. دا نو یو مثال شو د نړۍ د ټولو ولسمشرانو دپاره په شمول د جورج بوش. ستاسو فکر پر رسېږي چې یو ترهګر د امریکا ولسمشر شو او هغه د ټولو ولسمشرانو دپاره یوه بیلګه شول. داسې مثالونه یو چاته ډېر ورکولی شي. او هغه خلک چې یعنی انګریز
چې امریکایانو ته ترورستان ویله د څو کالو په تېرېدو سره د هغو تر ټولو نږدې دوستان دي. اوس دا د انګریز حکومت د ترورستانو سره انډیوالي کوي. داسې به نور هم ډېر مثالونه ووینئ. موږ پوهېږو چې پخوا سپین پوستو پر جنوبي افریقا باندې خپل حکومت کوي و هغه ته خلکو ویله د سپین پوستو حکومت، د سپین رنګو حکومت. په هغه وخت کې هغه حکومت نیلسن منډیلا ونیوی او تر 25 کاله زیات په رابن جزیره کې بندي کړی.